د امام بخاری و امام مسلم استاد امام قتیبه ابن سعید البغلانی، د امام بخاری، د امام مسلم، د ابو داود، د امام ترمذی، د دې ټولو استاد تیر شوی پس ما سوا د ابن ماجه. نوموړی افغان دینی عالم په 240 هجري قمري کال د بغلان ګوډانو کلي کې د سیند په غاړه خاورو ته سپارل شوی و چې د ځای نامناسب والي له امله جسد په 1442 کال د هغه مهال چارواکو له لوري دغې غونډۍ ته ولېږدول شو. تازه د اسلامي امارت زعیم له لوري د ځانګړي حکم له مخې د دغه ستر شخصیت د مقبرې بیا رغولو چارې پیل شوي دي. څو وخته مخکې امیر المؤمنین په سفر وتلی و، په خپله دغه هلته راغی، سفر یې وکړ، دغه ځای یې ولیدی. نو نسبت دغه شخصیت ته د آبادي خپل په خیال کمه وګڼل. تصمیم یې نیولی و چې زه دا جوړ کړم. بیا یو بل شخص په نامه سره د قاري بشیر لکه چې دا مطالبه کړې وه چې دا د خپل شخصي دنیا ځای جوړوم، نو که ماته اجازه وي دا تاداو ډبره مو تقریبا د دغه ځای پرېښوله، نو دی تصمیم ونیول چې دغسې جوړې کړو. دا د رضا دپاره چې هر مسلمان راځي، دا زموږ د وطن خلکو چې دي یو څه ناخانه دي، نه د معلوم ورته د سارا خلکو زه خپله د سارا امام قتیبه صاحب د امام بخاري صاحب استاد دی. ځای اوسېدونکي چې د دغه دیني عالم جسد د هغه لمړینې څه باندې 1100 کاله وروسته له یوه ځایه بل ځای ته د لیږدولو پر مهال لیدلی و، وایي میانه قد، سپینه ږیره او روښانه څیره یې لرله. یک ریش سفیدی بسیار خشکک، همه تو بسیار جسمش همه تو مثل که خشک شده باشه، هیچ چیزی نبوده، کمبوتاتی نداشت و کفن یزیره که چیز کردن ای تو خاکستر میشد. د امام قتیبه رحمه الله مقبره د اسلامي امارت لومړنۍ واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه، خو تازه په غوره بڼه د بیا رغونې پریکړه شوې. مسئولین وایي په دغه بیا رغونه 100,000 امریکایي ډالر لګښت راځي. که ما تا اینجا که کار پیش بردیم، بعد از 2 ماه یا 2.5 ماه بعد اینجا قریب بهره برداری سپارده شد انشالله. حدوداً برآوردش تقریبا از 1 لک دلار بالاتر تخمین شده. د اقتصادي پروژو او لویو لارو جوړېدو ترڅنګ دینی آثارو او لرغونو جوماتونو ته پام هغه څه دي چې بیا رغونه یې کلتوري او مذهبي میراث را ژوندی کوي. حریت راډیو، بغلان.